کومه زنانه بغیر د ضرورت د باندې راووتله پر دې د اسمان د ټولو فرشتو لعنت دی د الله له جانبه د پر دې لعنت دی دا هر ډبره پر دې باندې لعنت وایي تا سره کوم خبره سوله یاره تا زموږ زنانې ولې دونه پریشاني جوړوي ولې دونه بې عزتي جوړوي بیا چې سبا مطلب په موبایل په ویډیو په اډیو کې لږ سره وشرمېږي بیا نو په عمرو په حجو د پس وخېږي بیا نو دلته کان پر ځان اچول دا ولې ورځي پر ځان باندې خپل عزت خو ډېر لوی شی دی یاره ګوره موږ د ګړۍ خیال ساتو د سونې د یوې ګوت کې خیال ساتو د غاړګۍ خیال ساتو نو د خپل عزت خیال ولې نه ساتي ستا عزت تر غاړګۍ کم دی ستا عزت تر دې ګوتمۍ کم دی ستا عزت تر دا یوه بنګړي کم دی ګوره د هغو دونه خیال ساتي دلته د خپل عزت نیلام کړی دی څونه بده خبره ده یار څونه بده خبره ده او موږ به څو تر څو دا رقم ګرځو را ګرځو او بیا بله خبره دا ده د الله رسول فرمایي ښځه چې کله پر لارې را روانه وي د دیوالو کناره ته دي مابینځ کې مزه دا یو او بیا بله خبره دا ده لوی چادر لوی پټ پټو دی که دا پړونی دا پر ځان اچي لکه دا زموږ ته په ژمي کې زموږ ته منډې راواخ خاص کر زموږ ته اناګانې راواخله یا ښکاره مثال درته ووایم دغه زرګانې ښځې دا غټ غټ پړونان استعمالوي زبردسته خبره ده ډېره ښه خبره ده زموږ ښځې دي دا پړونان علیده ټیک دی په کور کې که پړونه یوه خوا او بله خوا ته یې پروا نه لري د بچیانو سره د خاوند سره مور و پلاره سره دا به څنګه خبره وي ای به څنګه خبره ای به څنګه ناولده خبره وي او د الله رسول فرمایي الله فرمایي واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب تی چې کله د بیبیګانو څه شی غواړئ د پردې شاته به لاس وړئ مخامخ به نور ته ګوري بیبیګانو ته چا په بد نظر کتل دلته الله فرمایي چې د بیبیګانو شی وغواړئ هم به د پردې شاته غواړئ الله اکبر او د الله رسول فرمایي ښځه د پردې شی ده په پرده کې به ساتو ښځه د پردې شی ده په پرده کې به ساتو او بیا د الله رسول فرمایي کومه زنانه چې پر لارې را روانه ده خلک ورته ګوري پر دې دې لعنت دی چې دا دې ځان داسې جوړ کړی دی پر دې دې لعنت دی د الله رسول فرمایي د نارینهو دپاره عطر خوشبو هغه ده چې دا به څه چم کوي نارینهو دپاره بوی به یې رنګ به نه وي د زنانو خوشبو به هغه وي چې رنګ یې بوی نه وي نن ورسه وګوره زنانې چې ستا څنګ ته تېرې شي ډېرې خبرې زه نسم کولی ماته واره نه خوري هغه کپړې هغه بیا تنګي هغه بیا څونه عجبه خبره سوله یاره موږ به الله ته څه جواب ورکوو د مرګ پر حال به څه کوو د مرګ پر حال الله ته به موږ څه مخ چې دی هغه ورښکاره کوو موږ به د الله په دربار کې خپل ځانونه څنګه صفا کوو موږ خو ژوند ټوله ولاړې تباه او برباد سولو